طالبان خپلو زندانیانو ته خفه دي او افغان حکومت بیا خپلو زندانیانو ته خفه دي. طالبانو ولې د کورونا نه وډار شول او افغان حکومت ته یې څه وویلې؟ افغان حکومت بیا طالبانو ته څه ویلې؟ کورونا ولې دواړه لوري ډېر سخت وارخطا کړي دي؟ طالبان ولې د موسسو او امریکایانو نه مرستې غوښتې؟ دا ټول دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویلي د کورونا وایرس له کبله د طالبانو په زندانونو کې د افغان دولت بندیانو وضعیت په اړه اندېښمن دي. یاد وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د حکومتي زندانونو وضعیت ته پام وکړي او نړیوالو روغتیایي ادارو ته هم زمینه برابره کړي چې دا زندانیان وګوري او د ساتلو شرایط یې وارزوي. د حکومت له دې اعلان څو ساعته وروسته وسلوالو طالبانو ویل په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره له نړیوالو روغتیایي موسسو او د روغتیا له نړیوال سازمان سره همکارۍ او همغږۍ ته چمتو دي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د خپلو زرګونو بندیانو د خوندیتابه برخه کې هم له نړیوالو بشري او روغتیایي ادارو خاصه پاملرنه غواړي. یاد دې وي چې وسلوالو طالبانو هم د یکشنبې پر ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي وو چې د افغان حکومت په زندانونو کې د خپلو بندیانو د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د طالبانو خبرپاڼه کې راغلی و چې په حکومتي زندانونو کې د ډېرې ګڼې ګوڼې او د روغتیایي اسانتیاوو کمښت له کبله د کورونا وایرس ناورین رامنځته کولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 غړیو کې افغانستان کې د کورونا 15 تازه مثبت پیښې ثبت شوي دي. په هرات، لوګر او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوي دي چې په هیواد کې د ټول ټال کورونا مثبت پیښو شمیر 21 تنو ته رسیدلی دی. د دغه وزارت ویان وحید الله معیار رسنیو ته ویلي دا ټولې مثبت پیښې په هغه کسانو کې موندل شوي چې له ایران راستنې شوي دي. ښاغلي معیار وایي تر اوسه د افغانستان کورونا اړوند ځانګړی مرکز کې د کورونا 243 مشکوکې پیښې ازمویل شوي چې 242 پیښو پایلې منفي او 21 مثبت ثابتې شوي دي. دوی وایي اوس پر یو مشکوکه پیښه کار کوي چې لابراتواري ازموینې ورباندې روانې دي او پایله به یې وروسته اعلان شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.